د عمران خان او ولسمشر غني توافقنامه کې د سختو پریکړو خطرناکه ماده دا چې دا خطرناکه ماده څه ده او ولسمشر غني څه غلطیانې کړي دي دې ویډیو کې وګورئ. 13 ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته سفر درلود. لکه څنګه چې هغه د پاکستان صدر اعظم شوی دا افغانستان ته لومړی سفر وو. په افغانستان کې حالات حساس دي. امریکا د وټولو په حال کې د طالبان د واک په هڅه کې دي. په دې وخت کې افغانستان ته د عمران خان سفر ښه تاریخي موقع و چې په نړیواله سطحه یو پارون کې ښه راغلاست ورته ویل شوی وی، خو ولسمشر غني داسې ونه کړل. هغه داسې یو ښه راغلاست ورته وویل لکه د یو ورور هیواد ولسمشر چې راځي. حتی رسمي رخصتۍ یې ورته اعلان کړه. نه یوازې چې ولسمشر غني عمران خان ته یو بې اړتیا ترتیبات ونیول بلکې داسې توافقنامه یې ورسره لاسلیک کړې ده چې ځینې مادې مجهوله دي او هر ډول برداشت ورڅخه ممکن دی. ولسمشر غني د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د ګډ لیدلوري په نامه یوه توافقنامه لاسلیک کړه. دا د ګډ لیدلوري او ګډې همکارۍ توافقنامه په خپله دوهمه برخه کې داسې ماده لري چې مفهوم یې واضح نه دی او هر ډول فکر پکې کیدای شي. د ګډ لیدلوري د توافقنامې په دوهمه برخه کې راغلي دي چې دواړه لوري په سند کې د درج شویو مسایلو په هکله باید جرأتمندانه او سخت تصمیمونه ونیسي. د فکر ځای دی د حکومت مشران به څه ډول سخت تصمیمونه نیسي. تر اوسه د پاکستان په وړاندې اسانه تصمیمونه نیول شوي دي. د دې مادې په هکله د انسان فکر ته هر ډول مسله راځي. مثلا پاکستان به د افغانستان د حکومت څخه د کوم ډول سخت تصمیم غوښتنه کوي. دا تصمیم به د څه په سر وي؟ د ډیورن په سر، د ځینو ملتپالو اشخاصو د ګوښه کولو په سر. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د دې مادې سره د انسان فکر ته ورځي چې بالاخره دا سخت تصمیمونه به څه وي. د پاکستان سره که کومه توافقنامه لاسلیک کیږي په هغه کې باید د دې هیواد څخه د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاس اخیستلو اقرار موجود وي. په هغه کې باید د پښتنو حقوق موجود وي. عمران خان ته باید هغه ثبوتونه ور وړاندې شوی وای چې دا ثابتوي چې پاکستان په افغانستان کې د هر ډول وحشت ملاتړ کوي. اوس باید خان د دې په کتو یو توافقنامه لاسلیک کړی وای چې په هغه کې د دوی ملا ماتوي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د عمران خان د سفر په اړه او د ولسمشر غني د دې کارونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هیر نشي. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.